الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانان رونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې چرته هم یئ الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. زما عزتمندو، نن د یوې خاصې بهترینې مجربې وظیفې سره د ستاسو مخکې حاضر شویم. دا ډیره مجربه بهترینه وظیفه ده. کله چې تاسو دا وظیفه په هغه طریقه وکړئ، په کومه طریقه چې زه تاسو ته خیمه او په اوبو باندې چوف کوي، او چې څوک ستاسو نافرمانه وي، سرکشي کوي، خبره نه مني، ضد کوي، هغه کس باندې به تاسو دا اوبه اوس کوئ، انشاءالله تعالی هغه به د ستاسو تابعدار شي او مسخر بشي. زما عزتمندو، یوې زنانه ویلی دی چې مفتی صاحب زما خاون بد چلنده دی، ټوله ګټه وټه بلې ښځې ته وړي او زمونږ تپوس نه کوي. نو زما عزتمندو، بعضې خاوندان داسې دي چې په کور کې جنګ جګړې کوي، وهل ټکول کوي، بغیر د څه جرم نه. هغه بد اخلاقه وي، بد مزاجه وي، کور خلق ترنه تنګ وي. نو زما عزتمندو، داسې زنانه له پکار دي چې دا عمل ضرور وکړي. یا زما عزتمندو، بعضې خاوندان داسې وي چې بد مزاجه وي، بد چلنده وي، نور ښځو سره ناجایز تعلقات وي، د خپلې ښځې تپوس نه کوي او خپلې ښځې داسې وړي نه. نو داسې زنانه له هم پکار دي چې دا وظیفه وکړي. زما عزتمندو، ډیر اولاد داسې وي چې د مور او پلار نافرمانه وي، خبره نه مني، رچیږي، سبق نه وایي، سودا وغیره نه راوړي، کارونه نه کوي. نو زما عزتمندو، داسې مور او پلار له پکار دي چې دا عمل وکړي او هغه اوبه په خپل اولاد باندې وڅښي. انشاءالله تعالی اولاد به د هغوی فرمانبرداره وي. زما عزتمندو، دا عمل تاسو وړوکي ماشوم دپاره هم کولی شئ او د لوی کس دپاره هم کولی شئ. یعنی ستا زوی دی، ستا لور ده، وړوکی دی یا لوی دی خو نافرمانه دی، خبره دی نه مني، مور او پلار ترنه خفه وي، نارضا وي ترنه، نو داسې مور او پلار له پکار دي چې دا وظیفه وکړي. زما عزتمندو، ډیر آسان عمل دی او د یوې ورځې وظیفه ده، ضروري وکړئ. زما عزتمندو، د هرې وظیفې نه مخکې صلات توبه ضرور کوئ. او که چېرې تاسو ته پته نه وي چې صلات توبه څنګه ادا کیږي، نو په کمنټ کې تاسو ولیکئ، د هغې طریقې کار به انشاءالله زه تاسو ته بیا وښیم. کله چې زما عزتمندو تاسو صلات توبه وکړو، په دې سره الله تعالی د ستاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو د ګناهونو پاک شئ. نو زما عزتمندو، یو سړی د ګناهونو پاک شي، نو داغه وظیفه، داغه دعا کې به پوره اثر وي او داغه وظیفه او دعا به بهترین کار کوي. اوس زما عزتمندو، راځو وظیفې طرف ته. تاسو به دا وظیفه څنګه طریقې سره کوئ. اول به تاسو جام کې یا کټوري کې یا بوتل کې یا کولر کې هر څه کې چې تاسو راخلی، نو اوبه به راواخلی، اوبه به مصلي سره کیږدئ او بیا به 2 رکعته نفل وکئ، صلات حاجت. یعنی نیت مې وکړو د زړه اخلاصه 2 رکعته صلات حاجت مونځ ادا کوم، په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په طرف کو، الله اکبر، 2 رکعته نفل به وکئ. زما عزتمندو، چې کوم صورت هم تاسو له آسان وي، نو په دې 2 رکعاتو نفلو کې تاسو لوستلی شئ. بیا زما عزتمندو، بغیر د خبرو اترو نه چا سره به خبرې نه کوئ او خپله وظیفه به شروع کوئ. اول به 11 پیرې درود شریف ووایئ، هغه درود شریف چې کم مونږه په مونځ کې وایو او تاسو په صلات حاجت کې وي، یعنی اللهم صل علی محمد تر اخره پورې. او بیا به سورة الاخلاص 11 پیرې وي، 111 مرتبه به سورة الاخلاص وي. او بیا به زما عزتمندو آیت الکرسی وي، 11 پیرې 11 مرتبه به آیت الکرسی وي. زما عزتمندو، دا غې نه پس به بیا 11 پیرې درود شریف وي
او پاغه اوبو باندې به شوف کې نو چې څوک ستا نافرمان وي خاوند نافرمان وي اولاد دې نافرمان یا نارینا یا زنانا هر څوک چې وي چې ستا تابعدار نه وي ستا خبره نه مني پاغه باندې ودا اوبو اوس کې نو زما عزتمند مور او پلار له پکار خپل بچو د پاره دا عمل ضرور وکړي ګورئ که اولاد مو فرمان بردار وي یا نافرمان وي په دواړو طریقو کې تاسو ضرور دا عمل وکړئ ان شاء الله تعالی مزید بس تاسو فرمان بردار شي یا تاسو خاون هغه بد مزاجي بد اخلاقي جنگ جګړې کوي یا ناجایز تعلقات وي داغه د پاره هم تاسو دا عمل کولای شئ دین علاوه زما عزتمندو کچره تاسو تعویز پکاروي نقوش د تاسو پکاروي کور کې جنگ جګړې وي کاروبار نه چلیږي یا کور کې جنات مسله وي یا بل سوي نو د دې چینل په ډسکرپشن کې ما واتس اپ نمبر درکړی دی پاره باندې واتس اپ نمبر باندې ما سره رابطه وکړئ نو که تاسو چې کوم طریقې سره نقش او تعویز پکاروي زبې تاسو ته درلېږم امید لرم عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه به تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ زما د حوصله افزایی لپاره او زما عزتمندو چینل ضرور سبسکرایب کړئ تاسو نه زما یو ګیله ده چې تاسو ویډیو ګورئ خو ویډیو لایک کوئ نه کم از کم زه په ویډیو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ یو نو په کمنټ کې وعلیکم السلام ولیکئ کنه زما عزتمندو د سلام جواب ورکول دا واجب دی کله چې ویډیو تاسو شروع کا او تش سلام مو وریدو نور ویډیو منه دا کتل بیا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ کمنټ کې لیکئ یا په خلا باندې وایي چې ګناګارې غینا زما عزتمندو که چینل مو سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ خپل دوستانو ته دا ویډیو شیر کړئ ځکه دا نیکه خبره خورول نه صدقه جاریه ده ملاوی گم پتاو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله پامان